ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. د معاشرې د اصلاح د اسباب بیانول چې په کوم اشیاء باندې د معاشرې د اصلاح راځي او په کوم اشیاء باندې خرابي. زمونږ یو بل غټ مصیبت په دې معاشره کې چې بای سره معاشره خراب شوې ده او د خاندانونو بای سره خراب شوي دي او تاوان طرف ته تلي هغه بېځایه طلاقونه دي. طلاق د دې اسلام اجازت ورکړې ده د ضرورت په ټیم کې د ښځې او خاوند خپل منځ کې جوړ نه وي، تعلقات یو بل سره برابر نه وي. شریعت اجازت ورکړې چې طلاق دی د ښځې ورکړل شي او د هغې خپل اصول دي او خپل احکام دي، د هغې دلته نه بیانوم. خو طلاق په وجه باندې د خاندانونو منځ کې تعلقات خرابېږي او رشتې په دې سره کټ کېږي. مخکې د عرب چې وو نو عرب په خلکو بدنامول ویل، عربیان طلاق ډېر واقع کوي. خو د هغې په بدل کې اوس زمونږ په دې خلکو کې په دې پښتنو کې عام د طلاقو دا شرحه چې ده ډېره سیوا شوه، ډېره زیاته شوه. بیا زمونږ د عربانو فرق د ډېر هلته چې طلاق واقع شي دومره دشمنۍ دې پکې نه جوړېږي څومره چې زموږ په دې پښتنو کې جوړېږي. بیا عداوت او دشمنۍ ته دا خبرې ورسېږي. طلاق چې دی دا یو مبغوض شی دی، دا الله ته خوښ شی نه دی. وجه دا ده چې شریعت کې د ښځې د خاوند چې خپل منځ کې ورانه وي د هغې د صلح د هغې د اتفاق دپاره کوششونه د هغې امر دی. هغې ته وایي نصیحت وکړي، که به نصیحت نه کړي تعلقات ورڅخه ختم کړي، که دغه هم نه کړي بیا فیصلګر مقرر کړي. قرآن کې ټولې طریقې ذکر دي. دا دومره تاکید ولې شریعت کې چې د ښځې او خاوند منځ کې دی دا جدایي را نه شي. وجه دا ده دې په وجه باندې خاندانونه ورانېږي. کم معشومان چې پاتې شي که هلکان یو که جینکۍ وي د هغې د ژوند خبره په دې کې موجود ده، د هغې ژوند په دې سره خرابېږي. دا ښځه چې طلاق کړی شي پته نه لګي څوک به په نکاح باندې لري که نه بري. د پلار په کور کې د هغې ژوند ګرانېږي، وروڼه دا ټول عمر خپله خور نه شي ساتلی. که بل څوک یې په نکاح باندې والي هم د هغې سره دومره تعلق نه وي څومره چې د اول خاوند سره وي. اوس دا طلاق زمونږ په دې معاشره کې دا ډېر ولې شو؟ د دې اسباب څه دي؟ زمونږ اصل موضوع دا ده چې اسباب د طلاق دا څه شی دي؟ دا یو څو اسباب دي. که چېرته دغه اسباب دې نه موږ لږ اجتناب وکړو د طلاقو دا شرحه چې ده دا به ډېر کم شي، خاندانونه به روغ وي، ژوند به ښایسته وي. هغه موږ مختصر دلته بیانوو. اول نمبر سبب د طلاقو د ښځې او خاوند منځ کې تعلقات چې خرابېږي دې لپاره غټ سبب هغه د خاوند یا د ښځې یا د دواړو دی په ګناهونو کې ډېر مبتلا کېدل دي. د ګناهونو ډېر خطرناک نتایج دي. هغه موضوع نه ده، هغه په بل ټیم کې انشاءالله بیان کوو. خو سبب د طلاق د پاره هغه یو ګناهونه دي. طلاق یو مصیبت دی
یا په خاون باندې راځي یا په ښځه باندې دا مصیبت راځي یا په بچو باندې راځي د دې لپاره سبب ګناه ده. الله قرآن کې فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کم مصیبت کم تکلیف چې تاسو ته ورسیږي دا ستاسو د لاسونو په وجه باندې، ستاسو د ګناهونو په وجه باندې. او یعفو عن کثیر، ډیر ګناهونه دي چې هغه الله معاف کوي او پای باندې څوک په حال نه رانیسي، لیکن ځینې ګناهونه دي چې دای په نتیجه کې نقصانات انسان ته رسي او الله راونیسي. نو ښځه او خاوند په دې کې یو تن خامخا چرته په ګناه کې مبتلا دی، په نتیجه کې راځي تعلقات خرابېږي. دا یو عظیم مصیبت او وړ مصیبت دی. قرآن هم دا معلومه ده کله چې ښځه او خاوند د دې د الله سره تعلق وي، دیندار خلک وي، د دې ژوند به مزدار وي، د دې ژوند به ښایسته وي. الله رب العالمین قرآن کریم کې د مخکنو انبیاو د هغې د یو نبي حال ذکر کړی چې هغې خپل قوم ته ویلي وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. دغه نبی خپل قوم ته ویلي چې تاسو بخښنه وغواړئ د خپل رب نه، بیا توبه وباسي الله ته. یمتعکم متاعا حسنا، تاسو لبا ښایسته ژوند درکړي، ښایسته فایدې به تاسو له درکړي چې پای کې یو د ښځې او د خاوند خپل منځ کې په کور کې ښایسته ژوند تېرېدل دام پکې داخل دي. کله چې ښځه او خاوند پای کې د استغفار ماده موجود وه، د ګناهونو د توبې ماده به دې کې موجود وه، د دې به خپل منځ کې تعلقات هم ډېر مزداري، د یو بل خیال، د یو بل قدر، د یو بل عزت احترام بم کوي. خو چې کله د توبې ماده به دې کې نه وي، د استغفار ماده به کې نه وي، د یې منځ کې تعلقات خامخا خرابېږي. او اصل وجه دا ده شیطان کوشش تا کوي چې د ښځې د خاوند منځ کې تعلقات خراب کړي. د شیطان وسوسه په چا باندې ډېر اثر کوي؟ د شیطان وسوسه په خلکو باندې ډېر اثر کوي چې کوم په ګناهونو کې مبتلا وي، او چې کوم دیندار خلک یې په هغې باندې دومره د هغې وسوسه نه چلېږي. لہذا اصل سبب هغه یو دا دی. دیو جن باید سلفونه نقل دي. امام ابن القیم رحمه الله خپل کتاب الدع والدوا کې چې بل نوم باندې مشهور دی په الجواب الکافي کې، او دارنګه دا اثر امام ابو نعیم حلیة الاولیاء کې نقل کړی د فضیل ابن عیاض نه. امام ابن القیم ویلي قال بعض السلف، بعض سلف ویلي دي انی لاعصی الله، بعض سلف ویلي زه کله نافرماني د الله وکړم نو فارا ذلک فی خلق دابتي و امراتي، زه د ګناهونو آثار دا په خپل سورلۍ کې بیا مونما، دا په خپل ښځه کې زه به مونما چې ښځه زما سره بیا د هغې خبره ما سره اړوي، زما خبره مني نه، زما سره د هغې تعلقات خرابېږي. دا د ګناه په وجه باندې زما دا ډېر نقصانات چې زموږ په دې کورونو کې دي د هغې اصل سبب ګناه ده. لیکن او ګناه ته زموږ فکر نه وي، موږ وایو یاره چې دا ظاهري اسباب ته ګورو، دا ظاهري اسباب د دې ګناهونو په وجه باندې جوړېږي که نه. اصل سبب هغه دا دی. دویم سبب هغه دا دی په خپل کور کې ښځه او خاوند یو بل باندې شکونه یا بدګمانۍ نه کوي، د هغې په وجه باندې تعلقات خراب شي. او قرآن نه دا معلومه ده مخکې د هغې بار بار وضاحت شوی دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای ایمان والو د ډېرو ګمان ځان وساتئ، ځکه بعضې ګمان دا ګناه ده. او حدیث کې راغلی ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، ځان د ګمان نه وساتئ، ګمان ډېره دروغجنه خبره ده. ښځه او خاوند یو بل باندې بدګمانۍ شروع کړي، د هغې په وجه باندې تعلقات خراب شي. خاوند کوشش تا کوي چې دې ښځې لا په څه طریقه باندې طلاق ورکړي، دا ښځه چې کومه ځانه په څه طریقه باندې هغه جدا کړي. او دارنګه ښځه هم کله په خپل خاوند باندې بدګمانۍ شروع کړي، هغې ته پیغور ورکوي، دارنګه په هغې باندې بیا کوړې جادو کوي. خاوند ته خبر شي بس د هغې منځ کې تعلقات خراب شي، خبره طلاقو ته ورسېږي یا خلع ته ورسېږي. ښځه وایي زما خاوند در بل چا سره تعلقات ساتي، لہذا زه د دې نه خلع کوم، ما له دې طلاق دا راکړي، مطالبې د طلاقو شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، وته ویل یا رسول الله زما ښځه چې دا هغې یو ماشوم د هغې نه پیدا شوی دی او د رنګ نه لږ تور شانته دی. مطلب یې دا و چې زه د رنګ نه سپین یم، زما ښځه چې کوم د هغه د رنګ نه ښایسته ده، لیکن دا ماشوم
دا پته لګي کېدای شي د زنانه خیانت کړی دا د بل چا نه پیدای خیال یې دا و چې زه خپلې ښځې نه لعان کول غواړم خپلې ښځې نه جدا کېږم صرف بدګماني و نور څه دلیل ولیل خو نه و نبي صلی الله علیه وسلم ډېر په ناشنا طریقه باندې پوه کو او تل هل لک من ابل ستا اوښان شته دی ویل او ویل هغې رنګونه څنګه دي ویل سور رنګ دی ویل هل فیها من اورق پای کې سي تور بخن شانته خړ رنګ شانته شته ویل او ویل دا کوم ځای نه راغلی دی ویل شاید چې د لورې نه د هغه مخکو خوښانو هغه نیکونو نه د هغې نه یو رګ راغلی ویل ستا د بچي به هم کېدی شي هغه مخکو نیکونو نه یو رګ راغلی ویل پوه یې که په هغه باندې بدګماني مه کوه بدګمانۍ نه شي چا هم کړي په یو بل باندې د لحاظه دا په نقصاناتو کې واقع شوي دي او ګوره کله کله دا بدګماني دا د غلط خبرونو د وجې نه کېږي په دې باب کې خلک دا خو نه غواړي چې د دوو خاندانونو د هغې د جوړښت د یو بل سره ښځې او خاوند یو بل سره تعلق وي دا د خلکو په مزاج کې دا خبره پرته ده دا جنگ جګړې د بعضې منافقان واسې خوښې وي دا غلط خبر خورئ نو سړی چې کوم وي هغې ته نور سړي خبر راوړي یاره جي ستاسو کور د کور د چت ته په مخه باندې ځایونه مه ښځې خیږي دا دروغ وی ورته او کله د ښځو ته بیا نورې ښځې خبر راوړي ستا خاوند چې کوم دی دا خو پردو زنانو سره تعلقات ساتي دا بدګمانۍ نه دا د خبر وړو راوړو په وجه باندې پیدا کېږي او الله څه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اے ایمان والو کله تاسو یو فاسق خبر راوړي دا تحقیق کوئ ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اسنه چې تاسو یو قوم ته تکلیف ورسوي په پوهې باندې به وخت پیمانه وي تحقیق کوئ د خبرې لہذا بدګمانۍ د دین ځان وساتئ ان شاء الله تعالی تعلقات بیا قائمین بل سبب اصل کې افراط او تفریط ته بغیرت کې افراط تفریط ډېر خلک هغې ځان ته غیرتیان وایي اوس پر غیرت جامه خلکو ګزاره ده غیرت میرت اوس نشته دی غیرت زموږ د خلکو څه د خپلې ښځې سره تعلقات سره جوړ نه زه راولګي د بل سره بدنامه کي دې دپاره چې دا طلاقه کړم او بله ښځه ځان له وکړمه بلې ښځې ته چل جوړ کړی نور غیرت میرت نه پکې نه افراط په غیرت کې او تفریط په غیرت کې د دې سره تعلقات خرابېږي هغه داسې افراط پسې بعضې خلک داسې کوي افراط چې د حد زیات تجاوز شروع کی په غیرت کې معمولی خبره باندې په خپله ښځه باندې شک کوي او تفریط پکې دا دی چې بالکل ځان بې غیرته کړي ځان بې غیرته کړي نو که ښځې په کم طرف باندې لاړه نه بس لاړه ځي او پردو سړو سره به شاپینګونه به هلته کوي پردو دکاندارانو سره به هلته بیع شرا کوي سوداګانې به کوي او دا ځنې پکې زنانه پکې له عجیب غوندې کار کوي دکاندار ته ودرېږي خفه کېږو به نه که څو خفه کېږي تڼۍ دې پرانیزي بعضې زنانه داسې وکړي هغې ورشي دکاندار ته چې ورشي مخ خالي کړي او چې کله بل سړی سوداګر راشي زر مخ پټ کړي دا دکاندار ستا خاوند دی دا دکاندار ستا ورور دی دا ستا پلار دی چې د هغې نه ستر نه کې او بل سړی راغی هغه نه ستر شروع کړي دا مخې چې خالی کلی ورته دا شیطانت دپاره خالی کلی ورته شیطانت دپاره ورته خالی کلی دی نو دغه خاوند چې ښځې ځي او پردو سړو سره شاپینګونه کوي دته په حدیث کې دوس ویلی شوی دی حدیث ته مسلم احمد کرالی دي 3 قسمه کسان دی هغې سبا الله نه خبرې کوي نه به ورته وګوري عذاب علیم دی ولا یو پای کې دا دی والدیوس الذي يقر الخبث في اهله هغه دوس سره دی چې په خپل کور کې خباثت پرېږدي خپل اهل کې خباثت پرېږدي خپل اهل باندې غیرت نه کوي نو دا تفرید دی چې خپلې ښځې لا پرېښن ورکړی دی بس هغه بې مهاره اوښې ترې جوړه کړې چې په کم طرف باندې لاړه د هغې د وجې نه تعلقات ایسته خراب شي ولې دا زنانه لاړ شي نورو خلکو سره تعلقات جوړ کړي بیا د خپل خاوند نه په څه چل باندې طلاق اخلي خولت یا کوي او دا نقصانات ډېر اوس پرې معاشره کې راغلي دي زه ډېر په افسوس سره دا وایم ما ته بله ورځ یو کس خبره وکړه نکاح شوي د نکاح شوي ده او دا هم درته درخواست کوم ګورئ خپل بچي خپل اهل دا لږ کنټرول هم کوي او بیا دا هم خیال ساتئ د شریعت د احکامو خیال ساتئ
کله کله مور او پلار ته لور وای چې ما پلاني ځای کې مور کوا دا ځای زما خوښ نه دی شرعاً ستا حق دا جوړېږي چې ګوره دا ورنه کړي شریعت دا حکم دی کوم هلک چې کوم ځای خوښ نه وي ته ورله په زور نکاح نه شي کولی هلته ډېر پلاران داسې وکړي لکه دا هم یو سبب دی د هغې ډېر پلاران داسې وکړي زوی چې یو ځای کې ورله نکاح کوي دا ځای زما خوښ نه دی پلار څه وایي پلار ځان نفسې به قلقرا خان جوړ کړي وایي نه زه دله دا یوه نکاح کوم او ته نرشه ته بله وکړه ته نرشه ته بله وکړې تا ولې یوه وکړه نه خو تا ګیر بله کولی شي دا ډېر غټ ظلم دی د هغې نتیجه څه راوځي نتیجه دا راوځي بله ورځ د هلک او د جنۍ منځ کې تعلقات خرابوي څه طلاق واقع شي بیا پلار خفه یاروي کله نګور بدنامه او کله خپل زوی بدنامه وایي دا ټول بدنامتې وې تا غلطي کړې ده جنۍ تا ته ووایي چې ما د پلاني ځای کې مه ورکوه بالکل هغې حق شته نه به ورکوې ولا حدیث صحیح کې راغلی حدیث دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جنۍ ښځه هغه په نکاح نشي ورکولی حتی تستأذنه تر دې چې د هغې نه اجازت وغوښتلی شي صحابه کرامو عرض کول وکیف اذنها د اجازت به څنګه وي ویل واذنها صماتها د هغې اجازت د هغې چپ کېدل دي نو کله دا جنۍ دغه شان ته ورکړلی شي بغیر د اجازت د هغې نه بس هغه بیا د طلاقو کوشش کوي چې د خپل خاوند نه ځان آزاد کړي نو بله اوس ما ته یو مسله راغله یو کس جنۍ په نکاح اخیستلې د موږ ته څه نه ویلي جنۍ به کېدای شي کور کې ویلي نو ما پس معاشره خاصم خرابه شوې ده ګن خاصم جوړ شوی دی هلکان او جنکۍ خو ډېر مخکې لاړ د هغې کنټرول اوس ګران دی نو ویل هغه جنۍ خپل خاوند ته دغه چې نکاح ورسره وشوه میسج یې ورته کړی دی چې ته ما په واده کولی نه شي زما د بله لږ څه تعلقات دي سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله دا زموږ معاشره ده دا زموږ مسلمانانو پښتانه دي حیات صادر بالکل گزارلی دی نو غټ سبب یې هغه یو دا دی لہذا افراط تفریط دا په خیرت کې چې څوک کوي که نه څوک راولېږي خپلو بچو له بالکل مکمل ازادي ورکړي موبایل یې په لاس کې ورکړی وله خپلو پیغلو لونو له چې چا سره په رابطه کوي کولی شي په واټساپ باندې رابطې کوي په مسنجر باندې رابطې کوي چې خپلو هلکانو له هغې له موبایل یې ورکړي او دغه ګن کې را ټول مبتلا دي بل سبب د طلاقو د واقع کېدلو هغه د خاوند بدسلوکي ده د هغې مظاهره کول دي خاوند بدسلوکي کوي بد اخلاقی کوي په کور کې د هغې د وجې نه ښځه تنګه شي په معمولي خبرو باندې ښځې له ګزارې ورکړي دا هم څه انسانیت دی مړه چې کور ته سړی راشي او پخلی کړی دا چیل خوږ دی او دا پیکه دی او دا سالن پدې کې مالګه سیوا ده دا پکې مالګه کمه ده دا تریخ دی او دا خوږ دی دا څه انسانیت دی داس ښځه را ایساره کې په ړانګو باندې وها په لتو باندې وها په سکون باندې وها او ته نه رې ته په خپله پوه که که نه ځه ستا پته به هم ولګي اوس که ته پخولی شي ځان له خبرې په شرمونو شرمولی او انسان نه خطا کېږي کله به سالن یو شان ته کله بل شان ته حدیث صحیح کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راځي وایي په خپل ژوند کې چرته په طعام باندې عیب نه دی ویلی که خوښ به او جو خوړ به که خوښ به نو پرې به یې ښودو دا د نبی سنت دی دا د نبی طریقه ده قرآن کې الله څه وایي د بیبیانو باره کې وعاشروهن بالمعروف خپلو بیبیانو سره په نیکه طریقه ژوند تېروئ او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا کامل مؤمن په تاسو کې کم یو دی چې د چا اخلاق ښیي وخیارکم خیارکم لنسائهم بهترین شخص په تاسو کې هغه څوک دی چې د خپلو بیبیانو سره ښیي د خپلو زنانو سره ښیي بل سبب هغه د ښځې نافرماني د خپل خاوند ښځه نافرماني د خپل خاوند کوي د هغې په نتیجه کې طلاق استواقع شي ولې خاوند چې ښځه کوي خو دې لپاره کې چې زما خدمت به کوي زما خبره به مني چې اوس کله ښځه د خاوند خبره نه مني په دا ښځه څوک څه کوي دا ښځه څه لپاره ده دا صرف د خوراک سکاک دپاره ده چې خوراک سکاک به پې کوي قرتې نبی صلی الله علیه وسلم دا تپوس وکړی شو کومه زنانه بهترین زنانه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي التي تسره اذا نظر هغه زنانه ده چې سړی خوشحالي کله چې ورته ګوري وتطيعه اذا امره او چې کله ورته خبره کوي خبره مني ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره او د خپل خاوند خبره
دای مخالفت نه کوي کوم خبره چې هغه خپل خاوند بد ګڼي دغه مخالفت هغه نه کوي، نه په مال کې نه په نفس کې. امام نسائی د حدیث تخلیق کړي به اسناد صحیح. کوم زنانا چې د خپل خاوند نافرمانی کوي، خپل خاوند سره خبره کې نیریږي، خبره او تور ګرځي، دغه بارک یاد لري، خو دې یاد لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو قسم خلق دی داغي منز دار سرون نبر نزي، یعنی قبلی گنا اللہ قبلینا عبد ابق من موالیه حتی یرجع، یا غلام دے چې خپل مالک نو تختی خپل مالکان نا سو پر بیرته واپس شوی نه، و امرات عصت زوجها حتی ترجع، او هغه زنانا چې خپل خاوند نا فرمانی کوي سو پر چې بیرته رجوع خپل خاوند ته نه کړي، هغه پر د دې زنانا منځ نه قبلیږي، اصل خطه پورته کیږي نه چې خاوند ته خبره خاوند چې کوم دی هغه هم پورې بدمعشي نه کوي چې غیر شرعي طریقې سره دایره مطالبات کوي، داغي حق پسان نه مني، خپل حق به مني، دغه هم نه کوي. لیکن کم خاوند چې د خپل خزه حق خادا کوي لیکن خزه نه فرمانی کوي، د دې خزه موز اړول قبليږي نه بر نزي د سر نه بره هغه نزي. امام حاکم المستدرک کې نقل کړی، شیخ البانی رحمه الله سلسله الحديث صحیح کې د حدیث نقل کړی. بلکہ یہ روایت کی رسی لا ينظر الله الى امرأة لا تشکر لزوجها، اللہ اغا زنانت گوری نو چی کم زنانات اخپل خاون شکر نا ادا کئی، وہی لا تستغنیانو حال دار چی دا خاون بغیر دلی جنم نتیری، اغا خزتا اللہ سریب دا گوری نو چی دا خاون نا فرمانی کئی. بل سبب دا طلاق دا واقع کی دلو اغا بیزی تنقید کول او بیزی ملامتیا، خپل خزر بیزی ملامتیا بیزی تنقیدنا پاغیبانی کول. دا یاد لرئی انسانان چکنی پا انسانان کی پورا انسانان اغا انبیاء علیہ السلام دی، باقی نور انسانان کا ناری نری و کسنانا دی بدی کی خام خام سنات صفات اغا بناقص فی پائے کی انسان من کل الوجوہ دا کامل نہ جوڑی گی سوا دا انبیاء علیہ السلام نا، خام خواہی خویو پچا کی سنات سے خرابی، تو لہذا یہ سنانا پائی کی کئی خوی خراب تے ودا خراب خوی بانے ایلہ دور ملامتیا اور کول جستا دا ایمز کی جدائی راشی دا غلط کار دے. قرآن کی اللہ وی فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وی کہ تاسو دا زنانا دی خوی پوج بادی بدی گرنئی نو کی دیشی تاسو با دا خو بدی گرنئی، خو لیکن اللہ پاک دیر خیر وگرزئی، یو خویو پا کی خرابی نور گڑی خستہ خوی نہیں پائے گی، دا یو خوی پوج بانی والی دا آخر ٹولے لے کے آنے آگا بسیم مانے لاؤ کے. ادارے یہ حدیث کے رائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح مسلم کی حدیث لا یفرق مومن المومنتا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، یو مومن دے دو مومن خزی سر بغض نساتی کہ یو خوی تی تبت گنے کہ ریشی پائی کی نور خوی نمدر مزداری. لہذا بیزیت تنقید کول بیجات تنقید کول دا سبب دا فرقت تے. او بیدبی دی مات کی زمن کی خبر کو بعض علماء ویلی دی دی خلق تا کم خلق چی آگی دخبل خلق سر تعلقات خلی پا دی وجبانی چی پردو زنانو تا گوری، دا پردی زنانا خلق تا ولی خیست اخکار کی، دا و تا ولی خیست اخکار کی، دا راز معلوم دے چاہتا راز پدی کے اصل کدار بعض علماء ویلی تاسو چې دا خزه په نکاح کې در سره دا استاو سره ټیم تیر شوی تا ته عیبونه معلوم شوی دي او دا پردی زنانه د دې عیبونه تا ته معلوم نه دي ځکه ته بد نه غړي او دا خپل بد غړي هغه ته خخکار کی کاغی سره د نکاح شو به هغه بد غړي، اصل سبب دا دی. لہذا بے زید تنقید کول په خپل خزه باندې او دارنګي داغي سره داغي ملامتیا ور کول دا سبب فرقت دی. بل سبب پا خرش کولو کی بے اعتدالی کول، خاون چرے خاون دا پا خرش کی بے اعتدالی کئی داغی پا وجبانی فرقت رازی یا خزا ڈیری مطالبے کئی. خزا اصل کی اعتدال پکار دے، اعتدال لارے خاون لپکار دی چی دا دا خزی او دا بچو داغی ذریات تو گوری سمر ذریات تی آغلی والا پورا کئی، اسراف تی نکئی او دارنگی تبذیر دغه دی نه کوي، اقتار دی نه کوي چې بخل کوي،
خزا او خاون خزا او چې بچی دی هغه ضرورت دغه نه پوره کی او تی ولا ورکې نه یو خامخا خزا بچو چې دا زما ضرورت نه پوره کی مالا خرچه نه راکې بس مال طلاق راکې ډېر زنانه هغه د طلاق مطالبه په دی وجبانه کوي چې خاون دغه ضرورت نه پوره کوي هغه له خرچه نه ور کوي بلکې بعض زنانه داسې دي خاوندان خمالدار غریبانان ګرځي چې په کورونو کې سوالونه کوي دا غلط طریقه ده او یا زنانه راولېږي هغه اسراف شروع کی خاون نه مطالبه شروع کی خاون غریبي وسته رسیږي او دې بس یو تر جامو ته یو بار جمع کړي د بچو د پاره هم د خپل پلار د پاره هم د خپل ورونو د پاره هم پلار د پاره میدار اړو خاو مور د پاره دا شي زراوړو رور د پاره دا راوړه دا اوس په خپل خاون باندې خپل پلار کورم ساتي نو خامخا خاون مجبور دی ته چې دا خو ما نه پریدي زه غریب سړی زه مزدوري کوم دا مطالبې ډېرې کوي لهذا داسې به وکړم استاو پرېږدم ځان له بل خاون وکړه چې هغه ته له ډېر شی پیسې درکوي نو د هغې په وجه باندې د ښځې خاون منځ کې فرقت او جدایي راشي یا خاون غلطي کوي یا ښځه چې کوم دی هغه غلطي کوي او قرآن کې الله سویلي د مؤمنانو باره کې والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما مؤمنان خو خلق دی چې کله خرچه کوي نه اسراف کوي نه بخل کوي برابر گزاره کوي زیاته نه کوي خاون لم پکار دی چې د بچو خیالو ساتي حدیث صحیح کې راغلی دی امام ابو داود نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء اثما ان يضيع من يقود هغه سړي د پاره دا ګناه پوره ده چې هغه څوک ضایع کی چې څوک د کم کسان چې دې په خرچه کوي او دې د هغې د رزق ذمہوار دی د هغې د خرچي ذمہوار دی ان يضيع من يقود کم سړی چې خپل بچي هغه ضایع کوي پیسې ورله نه ورکوي د هغې ضروریات نه پوره کوي د دې سړي دپاره دا ګناه پوره ده وایي که نور ګناهونه نه وي دا ګناه پوره ده اتم سبب هغه اصل کې د ښځې زبان درازي ده ښځه چې کوم د ښځه زبان دراز دی چې بس خامخا خاوند د هغې نه ځان خلاصوي که نه خاوند وایي چې دا څه و بلا باندې اوښتی جواب کوشش بیا څه کوي کوشش بیا دا کوي چې بس د دې ښځې نه ځان خلاص کړي او ښځه چې کوم ده نو هغه ژبه چې کوم ده په خوله کې نه خلک وایي په ژبه په سر پسې ده کنټرول کې نه بس په نه خبره باندې خاون ملامت کوه نه خبره باندې خاون بې عزته کوه او خاون غریب هغه به د دې وجه نه څه ویلی نه شي چې بار مې څوک بار چې خلکو ته ونه شرمېږم کوشش به لا کوي سخت او بسان باندې تېروي لیکن د دې خبرې جواب نه کوي او ښځه هغه خو دا نه وایي هغه وایي خاوند دې وشرمېږي زما مطالبات پوره شي دا اسباب چې کله په دې معاشره کې موجود وو بیا طلاق چې کوم دی هغه ډېر واقع کېږي نو زمونږ په دې معاشره کې تاسو ګورئ طلاق دا شرحه چې کوم ده په دغه وجه باندې واقع شوي ده یا ګناهونه ډېر شوي دي ګناهونه او یا افراط تفرید په غیرت کې او دارنګه دا نور چې کوم اسباب ما بیان کړل اکثر تاسو ګورئ په دې کې یو سبب خامخا هغه موجود دي نقصان یا د ښځې طرف نه یا د خاوند طرف نه چې کله د دې اسبابونو چا اجتناب وکړو ځان وساته تاسو بیا ګورئ چې ښایسته ژوند دی که نه دی قاضي شریح د باره کې راځي قاضي شریح دی وایي ما یوه ښځه په نکاح باندې واغستله او زما ښځه چې کوم ده هغې ما ته اوله کې ویل چې زما په خاندان کې زما لپاره ډېر شی سړي وو ستا په خاندان کې ستا لپاره ډېر شی ښځې وې خو زما او ستا قسمت الله لیکلی و تقدیر کې به زما او ستا فیصله شوې وه لہذا موږ ژوند اوس تېرو دلته ما ته خپل اصول بیان کا کوم اصول چې په هغې زه عمل کوم چې بیا وروسته کارېږي ته نه نو قاضي شورى وایي ما ته خپل ټول اصول بیان کړه چې اصول مې بیان کړه دغه اصول په وجه باندې وایي 20 سال وشو 20 کاله په 20 کاله کې زما او د ښځې مې یوه ورځ هم تکرار نه دی راغلی سوا د یو ځل نه هغه هم زما غلطي وه نور زموږ په 20 کاله کې خفګان نه راغلی او نن معاشره فاسده شوه خرابه شوه داسې ورځ منئ چې د ښځې او خاوند به د یو بل سره په خبره تکرار نه راځي ورانه به نه راځي لہذا معاشره چې ټیکېږي نو د موږ د معاشرې دغه یو جز هغه دا چې د طلاق شرحه کمه شي او چې د طلاق شرحه کمه شوه بیا د خاندانونو یو بل سره تعلقات هم قایم وي او د طلاق شرح چې کمیږي دا اسباب چې کوم ما بیان کړه
دقنه اجتناب وکړي ان شاء الله تعالی کورونه برابر وي خاندانونه بالکل برقرار وي ان شاء الله تعالی اند جمعه کې باقی د معاشره د اصلاح چې کوم اسباب دی او بیان کو الله رب العالمین دې زموږ د معاشره اصلاح په خپل باندې وکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.